غټ نقصان په زنا کې دا دی چې کم سړی چې زناکاري والعیاذ بالله نو الله سبحانه وتعالی دنه ناراضي او دته په غضب کې او چې دا غټ نقصان دی مسلمان دپاره دغه خبره کافي ده چې دې ته وویلی شي چې الله سبحانه وتعالی ستانه ناراضه دی او تا ته په غضب کې دی بس ته نور نقصانات بیانولو ته ضرورت هم نشته چې دغه یو نقصان کافي دی چې الله سبحانه وتعالی هغه کوم محبت چې د انسانانو سره د خپلو بندګانو سره کوي په هغې کې ستا حصه نشته د الله سبحانه وتعالی چې کوم دوستان دي په هغې کې ستا نوم نشته الله سبحانه وتعالی چې د خلکو نه راضي دی د کومو خلکو نه چې راضي دی په هغه خلکو کې ستا نوم نشته څومره غټ نقصان دی دویم نقصان د مخ د توروالی سبحان الله کوم سړی چې زناکاري د ده په دې مخ باندې یو قسمه توروالی دا توروالی د ګناه د هغه توروالی نه هغه رنګ چې تور شي سړی چې رنګ به تور شوی نه رنګ یې تک سپینې خو د ګناه یو قسمه توروالی چې هغه د په دې مخ باندې نیک انسان چې کوم وي او چې ځان د ګناهونو لرې ساتي د ده په دې مخ باندې یو قسمه سپینوالی نو سپینوالی دا مطلب دا نه چې د ده رنګ سپینې تک تور سړی وي خو په دې مخ به یو سپینوالی یو رڼا وي الله سبحانه وتعالی د صحابه کرام مبارک په قرآن کې وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله وایي د هغوی په مخونو کې یو قسمه خاص رڼاګانې او نښې دي د سجدو د لاسه نو په دې ګناهګار سړي په دې مخ باندې یو قسمه توروالی سړي ته هسې اندازه لګي یار دا سړی ښه نه دی ښه ده به ګیره هم پرېښودي ګورئ ګیره به یې مې او ډېرې غټې غټې خبرې به هم کوي چې موږ داسې دینداره او موږ دغه دینداره خو چې کوم سړي له الله سبحانه وتعالی بصیرت ورکړی او دینداری نو هغه د خپلې تجربې نه ویلی شي چې یاره دا سړی ماته صحیح نه ښکاري د ده دا مخ صحیح نه دی د ده د مخ نه پته لګي چې دا سړی دینداره نه دی کوم سړی چې په زنا کې اخته که نه ده به د مخ باندې یو خاص قسم توروالی چې هغه د خلکو ته ښه ښکاره کېږي چې کله پکې سړی سوچ وکړي دریم نقصان د زړه توروالی د زړه هغه نور ختم شي د زړه نور ختم شي د ده زړه به تنګ وي همیشه او کوم سړی که چې د زناکاري تاسې تپوس وکړي به د زړه دې څنګه په دې زناګانو کې والعیاذ بالله په دې فحش کارونو کې خو ګورې د ده زړه خوشحالېږي نه د بهر خلکو دا مطلب دا کم چې دا ګناه کې نه یاره د پلاني سمې مزې وکړې هسې چې مزې وکړې دې تپوس وکړه څومره چې انسان په ګناهونو کې دننه ورننوځي دومره د هغه د ژوند هغه خوند ورکوي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا الله وایي چې څوک زما د ذکر نه او دین نه مخ واړوي په ګناهونو کې اخته وي د الله سبحانه وتعالی اطاعت پکې نه وي د رسول صلی اطاعت پکې نه وي فإن له معیشة ضنکا د ژوند چې دغه تنګ د الله سبحانه وتعالی خبر بدی که خو شک نشته ژوند یې تنګ یو نقصان زنا کې دا دی غریبي او حدیث کې دا راځي امام بیهقي رحمه الله دا حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زنا د لاسه انسان غریب کیږي زناکار سړی غالبا د غریبي او د بدکار سړی او فحاش انسان د غریبي نهري ژوند یې د غریبۍ ټول ژوند نه مزې وانخلي کومې چې صحیح مزې دي او جایزې او حلالې مزې دي هغه درته میلاو نه شي خو د غریبي او د ذلت دا ژوند او د فقر دا ژوند دا په دوی باندې د الله سبحانه وتعالی طرف نه وي او د فقر ژوند مطلب دا نه د غریبۍ ژوند چې د ده سره به ریال بلکل نه وي روپۍ به نه وي نه د ده سره به پیسې وي خو هغه پیسې ده ته به پکې فایده نه رسي ده ته به پکې راحت نه وي ده ته به سکون نه وي دا هم غریبي ده که نه دا هم فقیري ده چې پیسې جمع کوي د ښکلي هلکانو دپاره پیسې جمع کوي والعیاذ بالله د جنکو دپاره ځان پې ستړی کړي ستړی کړي په اخره کې بیا چېرته یو هلک ورسره میلاو شي هغه له پکې په 4 ځایه موبایل والي هغه له پکې ګاډی والي او هغه له پکې نور څه داسې جنۍ والعیاذ بالله او خبرې به ښه صفا کوو چې زموږ نه د معاشرې دا مرض ختم شي بل غټ نقصان پکې دا دی چې د دې انسان چې کوم عزت هغه ختم شي د الله په نسبت باندې د بې عزته انسان د الله په نسبت باندې داسې د بې عزته انسان یو روایت کې دا راځي امام طبراني رحم الله دا روایت راوړی
وی چې کله په یو قوم کې زنا عامه شي او خاص کر الک د الک نه شهوت پوره کوي رفع الله يده عن الخلق نو الله خپل لاس اوچت کړي د خلکو نه فلا يبالي في اي واد هلكوا نو د الله بیا هیڅ پروا نه چې دوی په کوم کنده کې او په کوم خوړ کې او په کوم غر کې او په کوم ځای کې دوی ولیږي مردارېږي الله ورسره هیڅ پروا نه ګوره د الله هیڅ پروا نه نو چې الله سبحانه وتعالی لاس اوچت کړي د انسان نه او الله سبحانه وتعالی د هغه حفاظت نه کوي او الله سبحانه وتعالی په هغه برکت نه راوړي او په هغه رحمت نه راوړي د دې انسان به څه ژوند دا څه ژوند شو نو دا غټ نقصان دی چې د دې انسان مقام د الله په نسبت باندې ختم شي د الله په مخ کې دې سړي مقام څه شي ختم شي ګوره موږ څومره کوشش کوو چې د پلار په مخ کې زما ښکلی مقام وي چې زما پلار ته پته ونه لګي چې دا غلط کار داسې کوي موږ څومره کوشش کوو چې زموږ د مور په مخ کې زموږ مقام برابر وي او موږ څومره کوشش کوو چې د دې استاد په مخ کې زه برابر یم ډېر داسې چې موږ اودس نه کوي ګناهونه نه کوي چې کله عالم سره کینی ځان به داسې ځان به شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړ کړي دا د دې لپاره چې د استاد په مخ کې زما مقام برابر وي بس نو بیا موږ کوشش نه کوو چې د الله په مخ کې زموږ مقام برابر وي دغه شان په زنا کې دننه دا غټ نقصان دی چې هغه پاک نوم هغه ته ختم شي او په دې باندې نوم د څه پرېوځي د فاجر فاسق او زناکار یوازې دا نوم څومره بد نوم دی الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو حفاظت وکړي چې داسې ویل کېږي چې پلانی زناکار څومره سخا نوم دی او څومره بد نوم دی پلانی زناکار پلانی فاسق پلانی فاجر کور ته پرې نه دی ګوره دا سړی مه راوله کور ته وایي دا څه ژوند شو چې له چا سره میلاویږي دعا سلام کوي دوه کسان ولاړي د درېیم په سره شو ته سره د سره ولاړ وي دا زناکار وي هغه ویل نه ما سره سلام کوي سید سلام سره لار کوڅه کې کوو ګمای کې چې کور ته بوځي د بیٹک ته بوځي نه چې دا پلیت سړی وره دا معمولی نقصان دی چې په انسان باندې په معاشره کې دا نوم پرېوځي چې دا پلیت انسان دی دا زناکار انسان دی او خلک ته ځان لرې ساتي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي کم ټیم کې چې د زنا کوي لا یزني الزاني حين یزني وهو مؤمن کم ټیم کې چې زنا کوي د دې نه د ایمان هم بروتي الله سبحانه وتعالى بالقرآن يسوي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الله پلیت خزي د پلیتو سړو د پاره دي او پلیت سړی د پلیتو خزو د پاره دي دویم ټولګه کم یو دی د سورو اوچت خلک دي والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات پاک سړی د پاکو خزو لپاره پاکې ښځې د پاکو سړو لپاره نو کوم سړی چې زناکار شي په دې اولني قسمه خلکو کې حساب شي د پلیت سره بیا پلیته ښځه لګي او د پلیتې ښځې سره کوم سړی لګي پلیت سړی ورسره لګي د پلیتې ښځې سره پلیت سړی لګي د پاک سړي سره پلیته ښځه چرته نه لګي او د پاکې ښځې سره پلیت سړی چرته نه لګي نو کوم سړی چې صرف په دې زنا کې پرېوځي دا نوم د هغه نه اوچت شي د ده نه خبیث جوړ شي خبیث پلیت انسان ته ویلی کېږي د ده باندې د خباثت هغه نوم پرېوځي او هغه بل چې کوم دی چې زنا نه پاک دی هغه ته طیب ویلی کېږي پاک انسان ورته ویلی کېږي د هغه افعال پاک دي د هغه کارونه پاک دي د هغه ناسته پاسته پاکه ده په خپله پاک انسان دی اوچت انسان دا پاک خلک الله د دوی خبره کړې ده په قرآن کې الذین تتوفاهم الملائکة طیبین الله وایي کوم خلک چې پاک او پاک ژوند تیر کړي لکه د زنا نه لري د هر قسمه فحاشۍ نه لري د خبیثات او خبیثون د دوی نه هغه لري پاک انسان الله وی کله چې دوی مړه کېږي او ملائک پسې راشي او ساعت یې اخلي نو په دغه ټیم کې ملائک دوی ته څه وایي یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون ملائک پې سلام اچي او بیا ورته وایي نن جنت ته ننوځئ د هغه پاکوالي د لاسه کوم چې په تاسو کې دننه و د هغه عمل د لاسه چې تاسو په دنیا کې کړی ده په دنیا کې د دوی عمل څه و د زنا نه یې ځان پاک ساتلی د فحاشۍ نه ځان پاک ساتلی سبحان الله د دې زناکار انسان نه او د دې فحاش انسان نه او فاسق انسان نه یو قسمه خاص بینځي چې دا په مؤمن باندې لګي والله العظیم د کعبې پر رب د قسم خورم چې بین تیږي خو دا بین په مؤمن انسان باندې لګي د دې سره به دې زړه نه کېږي ناستې ته تا سره به دعا سلام وکړي سره زړه به تنګ شي بس هسې ستا د ضمیر ته ته وګوره دا سړی صحیح نه دی
حالانکه هغه به ظاهره کې ښه برابري خو یو خاص قسم یو خاص قسم اثرات پر انسان باندې الله سبحانه وتعالی راوستي دي چې د خلکو ته پته ولګي دي اوچتو مؤمنانو ته چې دا سړی ګوره پلیت انسان دی نه ځان لرې ساتي په قسمه قسم بیماریانو کې دی اخته په زنا کې بل غټ نقصان دا دی موږ ټول دا غواړو چې الله سبحانه وتعالی موږ جنت ته بوځي او هغه جنت کې چې کوم نعمتونه دي قسمه قسم چې د هغې نه موږ خوند واخلو او په کې یو نعمت دی د جنت هغه حورې هر مسلمان دا ارمان دی چې زه لاړ شم جنت ته او د دې حورو نه زه خوند واخلم او دوی سره زما ملاقات وشي کم سړی چې په دنیا کې په حرام خوند اخلي آخرت کې به جنت کې ورته دا خوند نه میلاوي لکه حدیث کې دا راځي چې څوک د دنیا دا شراب څکي نو دته به د کوم شي شراب نه میلاوي دته به د جنت شراب نه میلاوي ځکه چې د په دنیا کې په دې حرام سره مزې اخیستې دي دغه حرام کاري کړی او د هغې سره مزې اخیستې الله پې په آخرت کې هغه شراب حرام کړو نو کوم سړی چې په دنیا کې د پردۍ زنانه نه خون اخلي چې هغه د ده لپاره حلاله نه ده سزا یې دا ده چې د جنت حورې به دته نه میلاوي هغه مزې دې نشي اخیستی دا څومره غټ نقصان دی دغه شان زنا د لاسه خپلولیانې ختمېږي او داسې خپلولیانې چې پلار او بچی د دوی رشتې ختمېږي د ښځې او د خاوند رشته ختمېږي یو سړی زناکار دی والعیاذ بالله د زنانو سره پټ تعلقات ساتلي ښځې ته خبر شوه خپل سامان یې وتړو چېرته لاړه پلار کره لاړه په کار هم داسې ده په کار هم داسې ده د زناکار سړي سره ژوند تېرول دا نه دي په کار دی بهر هر څه کوي ښځه به دته په انتظار ناست دی او الله څه وایي الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات پلیت سړي سره پلیته ښځه لګي د پلیت سړي سره پاکه ښځه ژوند نشي تېرولی د دې د لاسه د مور پلاسه چې کومه رشته د هغه خرابه شي دې د لاسه انسان په حرام مال کې کله نه کله پریږدي حرام به ګټې ځکه چې دی به زنا کوي د زنا لپاره پیسې نه نو سیچل به کوي په حرامې طریقې سره د پیسې به پیدا کوي د دې د لاسه انسان نه ظلم کېږي د دې د لاسه انسان خپل بچي تباه کېږي ځکه چې یو سړی لګیا دی د نورو اولاد تباه کوي د نورو اولاد بربادوي نو ورېدا هغه به دغه شاني دی نه د ده بچو ته څوک څه نشي ویلی د ده کور کې چې کومې زنانې دي هغو ته څوک څه نشي ویلی او دی چې دی لګیا وی دی به هر څه کوي دا د ده خپل ګمان دی چې زه ډېر هوښیار یم او زه ډېر اوچت یم او زما بچي داسې دي او زموږ خاندان دا دی او زموږ نسب دا دی دا دغه سړی درته موږ وایو ته به خپل ګمان کې داسې نور ته خبر نه یې دا یو قرض دی لازم به دنه اخلي د دې د لاسه د انسان هغه بچي چې د هغه تباه و برباد شي د دې د لاسه د انسان کور چې د هغه تباه و برباد شي دغه شان د دې د لاسه کله نه کله انسان په قتل کې پرېوځي د قتل په شان ګناه کې پرېوځي یو جنۍ سره به زنا وکړي دی اوس په دې یېره کې دی چې دا جنۍ چاته د حل ونه وي نو څه چل به وکړي دا جنۍ به ووژني مړه به یې کړي د څه د لاسه د ګناه د لاسه لاړ او په دغه کې پرېوتو په دغه قتل کې پرېوتو ګوره دې نقصان دی ګوره حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل امام طبراني راوړی هر شپه چې کله د شپه نیمه شي نو د اسمان دروازې کولاوي شي او چې څوک هم دعا غواړي الا استجاب الله له چې څوک هم د الله نه څه غواړي الله وله ورکوي دغه ټیم کې الا مګر زناکار سړی او زناکاره ښځه د دوی دعاګانې نه قبلېږي چې کوم سړی په دې ګناه کې واقع رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیمه شپې نه بعد الله هر دعا قبلوي خو د دې خبیث انسان د دې پلیت انسان او د پلیتې ښځې دعاګانې دا نه قبلوي غټ نقصان پکې بل دا دی چې جنت ته رتلو نه به منع شي او دا روایت امام طبراني رحمه الله راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي جنت ته هغه انسان نشي تللی شیخ زان چې هغه زناکاري بل حدیث کې دا راځي دا څومره غټ نقصان دی السماوات السبع واسمانونه والارضین السبع او وزمکی لیلعن الشیخ الزانی دا لعنت وی باغ انسان بانی چه زنا کاری دا واسمانونه دا ووان زمکی دا لعنت وی باغ انسان بانی چه زنا کاری دا کم زنا و برکت راشی دا بجوان کی انسانان خبری دا اگه اسمانونه و زمکم پا دمان لعنت دا شای روایت کی رازی دیتا غد که دی خرائطی دا روایت روڑه دی پا دی کی دی المقیم علی الزنا کم سړی چې همیشه زنا کوي
او دی عادت یې زناګانې کوي کعابد وثن لکه دی چې د بوت بندګي کوي کوم سړی چې همیشه زناکار وي د دغه کاري لکه دی چې د بوت بندګي کوي دا دومره سخا مرض دی دا دومره پلید کار دی الله سبحانه وتعالی دې موږ لرې ساتي او الله دې زموږ حفاظت وکړي